د ښاري اوبو رسولو عمومي ریاست له لوري د جلال آباد ښار اړوند زړې څارنوالۍ سیمه کې د صحي اوبو رسولو یوې پروژې چارې پیل شوې. د ښاري اوبو رسولو او فاضلاتو اماراتي شرکت اجرایوي رئیس وایي په دغه پروژه 21 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چارې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دغه شبکه زموږ تقریبا 4.5 کیلومتره مساحت لري. 21 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي چې دا موږ د خپلې بودیجې نه د هیوادوالو د ضرورت په اساس باندې په نظر کې ونیولې او دې ته هم حق اولویت ورکړه تر څو مو هیوادوال دغه وطنوال دغه مشکل نه چې د اوبو کیفیت کمزورې او د ښه شي پروژه باندې شروع کړې ده. 6 میاشتو په دربر کې به انشاءالله دا پروژه کار ته ورسیږي. تقریبا څه کم 200 خلک دلته په کار باندې اوس لګیا دي. په ورته وخت کې د ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو رئیس وایي د دې پروژې په بشپړولو سره به شاوخوا 1900 کورنۍ له صحي اوبو برخمنې شي او د سیمې له اوسېدونکو یې د پروژې د ښې ساتنې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو دغه تقریبا 1900 کورونو پورې دیو ته موږ د شبکه غځو او په راتلونکي کې بابړیانو لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحبانو درته وویلې نو هغه کې هم موږ تقریبا د 50 میلیونو شبکه لرو. د میاشت 20 ورځو کې به هغه هم د هیوادوالو په مخ کې هغه هم شروع شي. بل لور ته دغه پروژې د قراردادي شرکت استازی وایي د پروژې چارې به د شوي قرارداد له مخې په ټاکلي وخت او لوړ معیار سره ترسره شي او په ټاکلي وخت په لوړ معیار سره په بي کیو په احجام سره چې کوم دی په هماغې لوړ کیفیت باندې په ټاکلي وخت سره به انشاءالله ترسره کېږي او د دې ولس ته ډاډ ورکوو دولت ته انشاءالله اعظمي او لوړ کیفیت باندې به کار انشاءالله کوو په خپل وخت سره به دا ترسره کېږي انشاءالله. د ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې د جلال آباد ښار ټولو ناحیو ته صحي اوبه ورسوي او د پاکو اوبو رسولو په برخه کې د خلکو ستونزې حل کړي.